د لوی بخښونکي خدای په نامه د خبرونو سرچینې استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکراتو کې د پاکستاني لوري د غیر منطقي غوښتنو له امله نه پرمختګ په کابل کې د یونما له سیاسي رئیس سکاټ سپیټون پلاوي سره د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال لیدنه او غزه باندې د اسرائیل رژیم سخت بریدونه د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د روان کال د لړم 7 منټې د زیم د بشپړ خبرونه دي. استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات د پاکستاني لوري د غیر منطقي غوښتنو له امله پرمختګ نه کوي. په دې مذاکراتو کې پاکستاني لوري له افغانستان څخه غوښتي چې په پاکستان کې د کېدونکو بریدونو د نه کېدو تضمین ورکړي. د افغانستان پلاوي ویلي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ او پخوانۍ ستونزه ده، خو افغانستان حکومت ژمن دی چې د افغانستان خاوره به پاکستان او یا بل کوم هیواد پر وړاندې نه کارول کیږي. دغه راز افغان پلاوي له پاکستاني لوري غوښتي چې په خپله خاوره کې د داعش او نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې تخریبي بریدونه وکړي. دغه هیواد به د افغانستان هوایي حریم نه نقض کوي او سیاست او سوداګري دې سره بیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال شیخ محمد قاسم خالد په کابل کې د یونما له سیاسي رئیس سکاټ سمیت او مال پلاوي سره وکتل. کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې د یونما استازو ته القضا امیرالمؤمنین حفظه الله د هغه فرمان چې د نشهیي توکو د مخنیوي په اړه صادر شوی هرکلی کړی او د نشهیي توکو پر وړاندې د اسلامي امارت هڅې ستایلې. ورته مهال د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال ویلي چې اسلامي امارت د نشهیي توکو پر وړاندې کلکه مبارزه کړي او هیڅ چاته به د نشهیي توکو د کښت، قاچاق، پیر او پلور اجازه ورنه کړي. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي سعودي عربستان ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د پاکستان د روغتیا وزیر پشتون کې د سعودي عربستان د روغتیا له وزیر فهد عبدالرحمن الجلال سره وکتل. دې کتنه کې د ساري او غیر ساري ناروغیو پر وقایو تدابیرو، د نشهیي توکو د کارونې د مخنیوي، د روغتیا برخه کې د لاشې همکاري، د درملو کیفیت او قانوني وارداتو خوندیتوب، د پولیو له منځه وړلو کې د اغیزمنې همغږي او همکاري رامنځته کولو او د سلمان بنسټ له لوري د روغتیايي جوړښتونو د تقویه کولو په اړه خبرې شوې دي. دې کتنه کې مولوي نور جلال جلالي د پولیو له منځه وړلو برخه کې پر ګډو هڅو ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ژمن دی چې د ګډو پروګرامونو له لارې د ناروغیو مخنیوي او د روغتیايي حالت ښه والي ته وده ورکړي. وروسته خبر ده چې د الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې د اسرائیلي رژیم له لوري غزه کې د اوربند له ښکاره نقص وروسته په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 18 فلسطینیان شهیدان شوي دي. دغه بریدونه له هغې وروسته شوي چې د اسرائیلي لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو پر غزه څانګه د سخت بریدونو امر صادر کړ. قدرمنونکو له عملتیا مو مننه. تر بیا شبه اخته او ښې چارې.